سلامونه دوستانو، امید لرم چې ټول به روغ او جوړ وئ او ښه وخت به مو پیل کړی او د صحت جامې به مو په ارتان وي. نن تاسو ته زه د یو نوي ویبسایټ د یو نوي بوټ سره راغلی یم چې تاسو به ډېر په کار راشي او ډېره ګټه به ورنه وکئ. نو دوستانو دا یو داسې بوټ دی چې زه یې درته په لنډو ټکو کې تشریح کړمه چې دې کې هم ټریډینګ کولی شي، هم پکې فری ماینینګ کولی شي، هم پکې د خپل اکاونټ نه دلته ډیپازیټ کولی شي، هم دلته پیسې رالیږئ چې په هغې باندې ټریډینګ کولی شي، همداسې کولی شي دلته فری ماینینګ وکړي، پیسې جمع کړي او هغې باندې ټریډینګ وکړي. نو دوستانو راځئ ما سره اوسئ، زه یې درته پوره طریقه ښیم. دوستانو دا به تاسو ته ښکاري ټیجاویټر، دا دوستانو 100% ریل دی، ما ورنه خپله ویډرا کړې ده. دا به تاسو ته ښکاري ټیجاویټر. نو راځئ دې باندې به کلیک واخلو. نو دلته مو چې کلیک واخیستو دلته دا پلی درته ښکاري، پلی آپشن باندې به کلیک واخلو. که تاسو هم دلته نوي هم راغلي وئ نو مشکل نشته، فقط تاسو ته د پلی بټن راځي هغې باندې کلیک وکئ، مشکل نشته، سیده مو د ویبسایټ ته بوټ ته بیایي. نو راځئ دوستانو ما سره اوسئ، زه درته پوره طریقه ښیمه چې څنګه پکې ټریډینګ کولی شو، څنګه پکې خپل فری ماینینګ کولی شو. راځئ ما سره اوسئ. نو ګرانو دوستانو دا به تاسو ته ښکاري چې دا ویبسایټ دا بوټ را خلاص شو. زه به یې اوس درته یو یو تشریح کړم، راځئ ما سره اوسئ. نو دوستانو په اول سر کې به تاسو ټول دغه وینئ، دا د پلی اپشن به تاسو وینئ چې دا پلی د څه شي لپاره دی. نو راځئ زه یې درته وښیم. دې باندې چې کله کلیک کړو دلته یې لیکلي ډیپازیټ مور دین 2 USDT to all not betting. نو دوستانو دا به یې تاسو ته لیکلي، نو دلته داسې وایي چې تاسو باید دلته چې ډیپازیټ کوئ لکه د خپل اکاونټ نه دلته تاسو پیسې رالیږئ نو هغه به تاسو د $2 نه ډېرې باید $2 نه باید کم نه وي، باید د $2 نه ډېرې باید تاسو دلته راولېږئ. نو دلته چې کله مونږ دلته دوستانو په دې ډیپازیټ بټن باندې اپشن باندې کلیک واخلو نو دلته مونږ ته داسې یو صفحه راخلاصیږي. نو دلته یې دوستانو دا ادرس لیکلی دی، دا چې تاسو داسې کپي کړئ، د اپشن باندې کلیک وکړئ نو دا به کپي شي یا ورنه سکرین شاټ واخلئ. تاسو به باینانس ته لاړ شئ، اول ته چې تاسو کله دا هغه کله تاسو دا سکین یا دا ادرس ورکئ نو هلته به تاسو ته اماونټ راوړئ، هلته درته خپل تعداد ورته ولیکئ، دومره زه لیږمه، هغه به تاسو بیا دلته راولېږئ. که چا یې پوره طریقه غوښتله ما ته کمنټ کې وایئ، زه به درته پې ویډیو جوړه کړم. خو اوس مونږ کار چې دی ټول د بیټ ان ایرن سره دی، ځکه چې مونږ دلته راغلي یو د پری ارنینګ لپاره، نه د دې لپاره چې مونږ په دې کې پیسې واچوو. دوستانو راځو په دې اپشن باندې کلیک واخلو، نو دلته لږ ورته انتظار کیږو. نو دوستانو دا به تاسو ته خپله ښکاري، دلته ټریډینګ کیږي. دلته چې دی دوستانو تاسو به زما هغه پیسې وینئ چې څومره دي. نو دا تقریبا ما سره $14-15 و. نو ما چې دی دلته ټریډینګ مې ډېر غلط وخت کې وکړو، نو دلته ما ډېر تاوان پکې وکړو. نو ما سره ټول 0.0 لکه مثال 25 سنټه ډالر ما سره پاتې شول. خو خیر ټریډینګ اسانه دی، تاسو په ډېر اسانۍ سره کولی شئ. نو دوستانو تاسو ته به اول دا ښکاري، دا د تیارې په نشان سره 1.3x 3x دا به تاسو ته ښکاري. دا چې څومره پازي همغومره تاسو ته تعداد زیاتېږي، همغومره تاسو ته سنټونه د USDT زیاتېږي. او بل به دوستانو تاسو ته دا 2 دانې ښکاري، او یو دا او بل دا اټو او بیټ. نو دوستانو دې کې تاسو اټو مه انتخابوئ ځکه هغه کې تاسو تاوان کوي. نو دلته چې تاسو کلیک وکئ نو دلته به خپل تعداد ورته ولیکئ، لکه مثال دلته چې دا تاسو کله آن کوئ نو دلته به ورته لکه مثال اوسي تاسو ته $1 او 10 سنټه پوره کیږي نو هغه به خپله کیش آوټ کیږي، لکه مثال خپله به هغې نه ویډرا کیږي. نو دا که تاسو دا ورته انتخاب کوئ نو هغه هر وخت دومره نه کیږي چې تا ته به $1 10 سنټه کیږي، نو هغه ډېره سخته ده، تاسو به پکې هر وخت تاوان کوئ. نو دې نه ښه دا ده چې بیټې کوو چې زموږ په خپله خوښه باندې. نو دلته به دوستانو تاسو ته دا اپشن ښکاري، دا اپشن چې دی چې تاسو وایئ چې مونږ 0.10 سنټه ټریډ کوو نو صحیح ده، او که تاسو وایئ چې نه مونږ ډېر ټریډ کوو او مونږ ته به ډېره ګټه کیږي نو بیا چې دې اپشن باندې تاسو کله کلیکینګ کوئ دا 0.10 سنټه کیږي، 10 کیږي، 40 کیږي، ډېرېږي. او که وایئ چې نه همدا 10 صحیح دی خو بیا همدا 10 صحیح دی دوستانو. نو زه یې دلته 10 کومه. دلته په یو وخت تاسو 2 ټریډینګ کولی شئ، یو دا دی دوستانو او بل دا لاندې دی.
نو دا 2 ټریډینګه تاسو کولی شئ. دا به درته ښکاري دا خلکو ټریډینګونه دلته کړي دي. ګوره ټول ورنه چا 80 USDT ورنه اخیستي، چا څومره اخیستي، چا څومره، دا ټول ورنه اخلي. دلته به دوستانو زه تاسو ته اوس وښیم څنګه ټریډینګ کېږي. نو دوستانو دا ټریډینګ به تاسو ته ښکاري تقریبا 240 43 44 ته ورسېدو. نو تاسو خپله فکر وکړئ چې دې نه به دی څومره ډالر ګټلي. تقریبا دا یو 15 ډالره کېږي. که دومره تاسو بخ وچلېدو، دومره تاسو ته ټریډینګ مخکې لاړو، نو تاسو یقین وکړئ تاسو ته به ډېره ګټه وشي. دا یو 15 ډالره دي دوستانو اوس دلته. نو دا نور هم مخکې روان دی او درېږي نه. نو دوستانو موږ به صبر وکړو چې دا ټریډینګ ختم شي، بیا به یې موږ واچوو. زه تر هغې پورې ویډیو سکیپ کوم. ګرانو دوستانو تاسو خپله لیدلی شئ چې 6,500 ته خبره روانه ده. نو خلکو ورنه په زرګونو ډالر وګټل. دوستانو راځئ زه درته دا وښیمه. دوستانو تاسو ته به دا لاندې ښکاري. لږ صبر ورته کوو چې خلکو پکې څومره ډالر وګټل د دې کېش نه. نو ګرانو دوستانو دا به تاسو ته ښکاري چې د یو ټریډینګ نه 219 ډالر وګټل او د بل ورنه 156 وګټل. نو دوستانو خپله تاسو دا لیدلی شئ چې څومره ډالر خلکو ورنه وګټل. دوستانو دا یو ډېر اسانه طریقه ده تاسو لپاره. که تاسو د انلاین پیسو شوق لرئ چې وګټئ، نو دوستانو دا یو ښه فرصت دی ستاسو لپاره. نو دوستانو دا تاسو لیدلی شئ چې زه اوس ټریډینګ اچوم. نو زه به دلته کلیک واخلمه. نو زه یو ټریډینګ اخلمه، 2 نه اخلمه ځکه وایي دوستانو زما قسمت خراب وګورئ. تاسو خپله دا لیدلی شئ. زه بیا دلته ټریډینګ اخلم. څو دفعې تقریبا د 100 نه ټریډینګ واوښته، خو زما په وخت بیا ټریډینګ ډېر ټیټ شو واله. نو دوستانو دا خپله تاسو ته ښکاري، دا ځای لیدلی شئ چې کیش آوټ دلته د زیړ بټن دا زیړ اپشن باندې کلیک واخلئ. تقریبا ماته 0.30 او 32 دغسې دا ماته هغه راکوي. نو دا به زه ورنه کیش آوټ کړم اوس. نو دوستانو تاسو خپله لیدلی شئ چې دا وګورئ پاس چې تقریبا ما څومره ډالر دې نه پوهېږي، دومره لږ وخت کې وډرا کړل. دوستانو دا به تاسو هیله لرم چې زده کړئ او دا باندې به پوه شوي یئ. نو دا یو ډېر اسانه طریقه ده. تاسو پکې خپله کار وکړئ او پیسې وګټئ.